الله صفتی نمونه ډیر دی الرحمن صفت چراغی نو دې کې اشاره دې ته ده چې موږ ته د دین د علم او د قرآن الله را کړی دی نو دا الله په خپل رحم کرم موږ له را کړی دی دې کې زموږ محنت مشقت او څه کمال نشته نو غار حرا لومبنۍ مدرسه جوړه شوله بیا دې نه پس پیغمبر علیه السلام کور ته تشریف راوړو نو کور کې مشره بیبي خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها او پیغمبر علیه السلام ماشومانې لوریانې وې هغې ته درس قرآن شروع کړ لکه کور کې د بناتو مدرسه هم شروع شوله مدینه منورې ته پیغمبر علیه السلام چې هجرت وکړ نو مسجد نبوي سره خوا کې یو ډبه او دلکاچه جوړه کړله او دغې ډبې او دلکاچې ته به یې وې صفه او په دې به د پیغمبر علیه السلام صحابه کرام راجمع کېدل او د دین زده کړه به یې کوله قرآن به یې زده کوو نو چې کله دې خلکو قرآن زده کړه د صحابه کرامو نو پیغمبر علیه السلام ذمهواري ور په غاړه کړه بلغوا عني ولو آیه اوس زما د طرفه ورسوئ تاسو اگر که یو آیات وي نو صحابه کرامو خپله ذمهواري پوره کړې ده او موږ پورې قرآن را رسولی دی مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام داسې مختصر حکومت هم جوړ شو او چې حکومت جوړ شو نو بیا غیر چاپیره ملکونو کې بادشاهانو ته خطونه لاړل د اسلام دعوت یې ورکړه او چاته وفد او جرګې هم لاړلې دې سلسله کې پیغمبر علیه السلام پښتنو ته هم د 8 صحابه کرامو یو جرګه رالیږلې وه 8 صحابه کرام چې د هغې مشر خالد ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه پښتنو ته دا جرګه راغلله پښتانه دغه وخت کې کوم ځای کې وو په افغانستان کې کوه سلیمان دا یو علاقه ده او پښتانه په دغه ځای کې وو خو دغه وخت کې لا پښتون نوم پې لګېدلی نه و افغان به یې ورته وي افغانان اصل کې دا د یعقوب علیه السلام د 12 زامنو اولاد کې د 2 زامنو اولاد افغانستان ته راغلي وو او دوی ته به بني اسرائیل وي بیا په مصر کې بخت نصر یو ظالم بادشاه هغه بني اسرائیلو باندې ظلمونه شروع کړل بیت المقدس خپل قبضه کې واخیسته او بني اسرائیلو کې ځوانان یې قتل کړل بوډاګان او ماشومان یې غلامان کړل او آخر کې د زنانو بې عزتۍ ته لاس واچو بني اسرائیل را جمع شو چې دا ظالم خو زموږ د زنانو بېعزتي کوي نو ده سره خو یوازې جنګ کولی نه شو په افغانستان کې کوه سلیمان سره چې زموږ کوم رشته دار دي هغوی پسې به لاړ شو به ځان سره یو ځای کړو په شریکه به ورسره جنګ وکړو نو بني اسرائیل د مصر نه کوه سلیمان ته رالل د خپلو عزیزانو سره ملو شو او د بخت نصر ظلمونه یې ورته ذکر کړل ورته وایي چې په دې جاړو نه چې بخت نصر زموږ ځوانان قتل کړل بخت نصر زموږ ماشومان او بوډاګان غلامان کړل په دې نه جاړو په دې چې بخت نصر زموږ د زنانو بېعزتي کول غواړي نو کوه سلیمان کې چې کوم بني اسرائیل دي هغوی آه و فغان وکړه یو شور او غوغا جوړه شوه چې ښه موږ لا جمدي یو او بخت نصر به زموږ د زنانو بېعزتي کوي د دغې آه و فغان نه وروسته د دوی نوم افغان جوړ شو اوس کوه سلیمان سره چې کوم بني اسرائیل دي نو د هغوی نوم افغان شو اوس د پیغمبر علیه السلام د طرف نه وفد او جرګه افغان له راغلله
او د پیغمبر علیه السلام پیغام یې ورته ورسو نو د افغانانو د پیغمبر علیه السلام د جرګې ښه قدر عزت وکړه او ورته وایي چې کوم مشر رالیږلی موږ به هغې مشر سره اول ملاقات کوو بیا به فیصله کوو نو صحابه کرام ورته ډېر خره زموږ مشر سره ملاقات وکړي نو افغانان مدینه منورې ته لاړل او د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وکړه د پښتنو پیغمبر علیه السلام سره ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړلې نو پیغمبر علیه السلام د دوی په باره کې وفرمایل اولئک فتحان الاسلام یعنی پیغمبر علیه السلام دا اسلام د یوې کشتۍ سره مشابه کړو او دا پښتانه چې دي نو د دې کشتۍ لاندینۍ تخته عربی کې ورته فتحان وایي پښتو کې به پشتي ووایو نو دا پښتانه د اسلامي کشتۍ پشتي ده اولئک فتحان الاسلام دا لفظ افغانانو د مدینه منورې نه چې افغانستان ته راوړه نو په لاره دې کې ترمیم کېده دا ټکي اورېده نو چې افغانستان ته رالل نو افغانان خپلو ښکلیوالو ته وایي چې پیغمبر علیه السلام خو زموږ په باره کې وفرمیل اولئک پختان الاسلام دا فتحان په ځای وایي پختان الاسلام نو پختان لفظ جوړ شو بیا دا پښتانه لږ بې ځایه قلقله کوي نن کې قلقله نه وه خو دوی پکې وکړه پښتانه نه پښتانه وروسته بیا پښتانه شو